په اسلام کې د سولې ارزښت ژباړه بېشکه مؤمنان سره ورونه دي او د خپلو ورونو په منځ کې روغه راولي او د الله جل جلاله څخه وویریږي ښایي چې پر تاسې رحم وکړی سي ای مؤمنان نه دي نارینه پر نورو نارینهو ټوکې او ملنډې وهي کیدای سي چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه د ښځې په نورو ښځو پورې ټوکې او ملنډې وهي کیدای سي چې هغوی له دوی نه غوره وي په خپلو کې یو د بل عیب مه وایه او مه یو بل په بدو نومونو سره یادوه له ایمان راوړلو وروسته په فیس کې نوم پیدا کول ډېره بده خبره ده او هغه کسان چې له دغه کار څخه توبه ونه کړي یعنې را ونه ګرځي نو هغوی ظالمان دي راځئ دوستان د خپلو ورونو سره یووالی اتحاد او اتفاق وکړو هغوی ته بښنه وکړو د هغوی تر نیمګړتیا ورتېر سو د الله په خاطر او د هغه د رسول په خاطر تر څو د دواړو جهانونو کامیابي او بریا مو خپله کړې تر بیا د الله